بسم الله الرحمن الرحیم. غواړو تاسو ته په دې ویډیو کې د اس پی اس اس مختصره پیژندنه وکړو. پر سکرین چې تاسو کوم سافټویر وینئ دا د اس پی اس اس سافټویر دی. راځو غواړو چې شروع وکړو د مینو څخه. لوړ مینو چې د فایل څخه شروع کیږي او پر هیلپ ختمیږي. هر مینو ځان ته خپل فنکشنز او کار لري چې هغه به موږ په تدریجي توګه سره هر یو چیز کو تر څېړنې لاندې نیسو او مطالعه کوو به وایو به تر هغه لاندې چې تاسو ته کوم ټول باکس معلومیږي یا ښکاري دا زیاتره وخت د کار د اسانتیا لپاره ورکړي دي چې هر یو آپشن یې ځان ته خپل کار لري. فرضاً مثلا A1 چې لیکلی دی ډاټا اړوي د حروف څخه و عدد ته او د عدد څخه و حروف ته چې ما وختي ویلي وه چې کوډ او ډیکوډ او ریکوډ سیستم لري. دا عین شان کې هر یو ځان ته خپل کار او عمل لري. دې کونج کې چې موږ وینو هغه نمبرونه لیکل سوي دي د یوه څخه تر څومره چې ډاټا تاسو راچولي وي او نوموړې صفحه چې ښکاري تاسو ته دا د ډاټا ویو په نامه صفحه ده. خپله اس پی اس اس چې دي دوې صفحې ځان ته لري، یو د ډاټا ویو په نامه ده، یو د ویریبل ویو په نامه ده. په ډاټا ویو کې کوم ډاټا چې تاسو اچوي هغه تاسو ته هغه اصلي برخه ښکاره کوي او ویریبل ویو کې چې کوم ډاټا ده هغه تاسو چې کوم هغه کوډ ورته کوئ د هغو فنکشنز لپاره مو اچولی وي هغه درته کوي. فرضاً زه راځم ویریبل ویو ته، ما لیکلی دي سټیټ او په دې کې شروع اول د نیم څخه کیږي چې نومونه لیکي د هغه ویریبل لپاره چې په څېړنه کې راسي. ټایپ دی یعنی ټایپ یې مراد څه دی چې آیا په دې کې ته لیکنه کوې، عدد دی او یا ساینټیفیک نوټیشنز دی، ډیټ دی، ډالر دی، کرنسي ده، که بل څه ده. نو سټرینګ یعنی دا چې دي حروف دي لیکه مې ورته فرضاً کندهار دی، کابل دی، جلال آباد دی په دې شکل. ویټ څومره قدر حروف باید ولیکل سي تر شپېتو پورې. ډیسیمل که چیرې نمبر وي نو هلته د عدد بغل ته چې وي صفر نور کوي. لیبل مهم شی په دې کې ډېر دی چې په نیم کې موږ نسو کولی چې د دوو لغاتونو په منځ کې فاصله ورکړو. نو په لیبل کې به موږ کولی سو جمله ولیکو. یعنی فرضاً زه غواړم سټیټ په لیبل کې زه ورلیکمه چې د افغانستان سټیټونه، د افغانستان پروینسونه. نو پوره لاین هغه د مختصر لغات لپاره جمله لیکل کیږي. عین شان ویلیوز دی. مثال ویلیوز ډیر مهم شی دی. ځینې وخت بعضې پوښتنې ځان ته ویلیوز لري. فرضاً زه لیکم دلته جینډر، جینډر په حساب کې راځي دلته، یا ریجن اگزامپل اخمه ویلیوز ورکول سوي دي. دغه ما ویل چې کوډینګ سیستم دی. یعنی اس پی اس اس نسی کولی مستقیما ته نورت ویسټ ولیکې، نورت ایسټ ولیکې، ویسټ یا ساوت ولیکې. ته باید همدغه لیکنې په کوډ بدل کړې. نو ما 1 یعنی نورت ایسټ، 2 میډ ویسټ، ساوت 3 او ویسټ 4 ورکړي دي. دلته خپل چې کیږي په ویلیو کې ته کوډینګ ورکې. بیا هلته په ډاټا ویو کې چې کله موږ غواړو چې وګورو هر دلته چې ایج ورکول سوی وي همدغه ایج ته صفر، یو، دا ټوله څه دي لیکنې دي. مثلا فرضاً ویسټ، نارت ویسټ که تاسې وګورئ څلور هلته موږ ورکړي وه چې څلور څه دي ویسټ دی. عین شان کې ساوت 3 دی، عین شان دا رقم. دا ته وایي کوډینګ سیستم چې اس پی اس اس یې مني. بعد دغه نه میسینګ ویلیوز دي. میسینګ ویلیوز چې کوم هلته ډاټا ته ورکړي وي ځینې ځایونو کې ویلیو مس سوي وي نو دلته در ښکاره کوي چې څومره قدر ویلیو ستا په ډاټا کې ویلیو چې سوی ده مس سوی ده انفیکټ. او الاین چې دی دومره مهم کالم دا دوه نه دي په دې بخش کې د څېړنې سنټر کې راولي ډاټا، لیفټ کې راولي چپه راسته اړخ کې. بل مهمترین شی چې دی هغه کالم چې دی هغه میژر دی. ډاټا په اسپیسیس کې درې ډوله کیږي. یا به هغه نامینل وي، یا به هغه آرډینل وي او یا هغه به سکیل وي. نو درې قسمه ډاټا پکښې کې ده. د نامینل څخه مراد څه دی چې هغه صرف ډسکرپټیو ټایپ وي. فرضاً ایج دی یا هغه به 20 وي یا به 30 وي. یا که زه وایم هغه جینډر دی یا به میل وي یا به فیمیل وي. که زه وایم سټیټ دی نو یا هر یو ځان ته سپیسیفیک دی، یعنی هغه کندهار دی، کابل دی، جلال آباد دی، هرات دی او وغیره. آرډینل چې هغه په آرډر لیول سره وي. فرضاً زه وایم بریګیډیر، کالونل، عین شان کې
لوړ د رتبې په حساب چې کله په هغو کې تغیر رامنځته کېږي هغه ته آرډینل ورکول کېږي. مثال ډېر سټسفای یم، ډېر خوشحاله یم، لږ خوشحاله یم، بیخي خوشحاله نه یم، نو دا هر یوه خپله درجه ده. سکیلینګ چې ورکول کېږي زیاتره وخت نومریکل عدد ورکول کېږي. فرضاً زه غواړم چې یو ولیکمه چې انکم په دې میاشت کې څومره دي، 1.5 زره، 40 زره، 50 زره. عین شان کې د کوم ډاټا چې ورکول کېږي نو هغه ته سکیل ورکول کېږي. دا چې د ویریبل ویو ده دلې ته لیکې او د ډاټا چې ورته اچوي هغه به په ډاټا ویو کې لیکې. دلته چې راغلی ده ما ویل په کوډینګ به کوي نو نمبر به لیکې. هر کوډینګ ځان ته خپل معنا لري. بیا د دې په ذریعه سره موږ کولی شو چې کو څېړنه سرته ووځو. نو دلته فایل مینو ده چې کوم فایل ته رااخلي او راچوي. ایډیټ کله ته ایډیټ کولی سې، په هغه کې انډو سې، بیک سې او ویو کتلی سې. مختلف ډولونه دي، ټول بار غواړي اضافه کیبل شي ورته. ډاټا ویو کې زیاتره وخت هغه کارونه سرته رسول کېږي چې فرضاً ته غواړې د دوو ډاټا په منځ کې یوه غواړې او بله ګروپ غواړې سره سپلیټ کړې، یو ځای کې. عین شان کې نور همدغسې فنکشنونه پکښې شته. ټرانسفر یوه ډاټا غواړې ته انتقال کړې، په بل شکل یې غواړې ریکوډ یې کې، ډیکوډ یې کې او ټایم سیریز جوړ کړې. زیاتره وخت چې د فورکاسټینګ لپاره استعمالیږي. انالیسیس تر ټولو مهم شی دی چې موږ غواړو په خپله څېړنه باندې انالیسیس ترسره کړو، که هغه ډسکرپټیو وي، که هغه ریګریشن وي، کوریلیشن وي یا د فورکاسټینګ نور ډولونه وي. بیا همداسې نور ګرافیکس دی، هر ګرافس غواړو چارټس جوړ کو و هر خپل ډاټا ته او هغه انټرپریټ کو، نور اضافه معلومات هغه دپاره ورکړو. نو دا ټول څه دي دا SPSS دی په عمومي شکل مختصره توګه تاسو ته وړاندې کړ. بیا په راتلونکي ویډیو کې تاسو ته وښایو چې په څرنګه کولی شو موږ ډاټا واچوو دلته او هغه انالایز یې کړو او د هغه لپاره په نوموړي مینو کې خپل کارونه سرته ورسوو. مننه.